سلامونه او احترامات ډیر زیات مننه کوو د اسما اخلاص چې راغلی دا روریان فارماسوټیکل ته او د خپل ویلفر چې کوم فاونډیشن دی د هغې د خیر ښېګړې چې دا کوم کارونه کوي نو د هغې لپاره ګرځي او چې څه هم زموږ د روریان فارماسوټیکل سایډ نه څه وسوي څه مرسته وي د بلال صاحب ورته یقین دهاني ورکړه چې همدغه شان زموږ د مرسته سپورټ په در سره وي او جاوید شاه درمان صاحب وایي چې راته ستونزه د پیسو د دوکانداره زندگی دلته په سو د دوکانداره راته ستونزه د پیسو د دوکانداره زندگی دلته په سو د دوکانداره په بدل کې ساګانې راله راکه دا ګوتمه ګورې د سرو د دوکانداره نو اسما اخلاص ستاسو ډیره زیاته مننه کوو چې رالې او موږ ته مو وخت راکو او زموږ دغه مرسته دغه سپورټ په در سره وي خدایي سره سره به د نورو ملګرو هم ذکر وکړم را سره د روریان فارماسوټیکل سی او سید محمد بلال صاحب ناست دی بلال صاحب ستاسو هم ډیره زیاته مننه ټایم مو راکو را سره زموږ چې کوم سیل منیجر دی قاسم صاحب ستاسو هم ډیره مننه کوو سر تاسو ټایم راکړه را سره حذیفه ناست دی عرفان ناست دی او مومن هم ناست دی نو اسما خپل څه شعرونه او خپله رایه را سره شریکه کړه مننه به وي چې د وطن په نامه سر نه شیندي د دې نه ښه ده چې مردار شي سړی دا باسین صاحب د دغې شعرونو سره اسما اخلاص تاسو سره مخاطب ده د حمزه هم ډېر زیات شکریا ادا کوم د بلال صاحب هم ډېر زیات شکریا ادا کوم چې موږ له هم انویټیشن راکو د دیو دغې افیس ته موږ رالو او واقعي خبره ده چې ما ته احساس کله کله ډېر زیات وشي چې مطلب که په دې خاورو باندې داسې خلک اوسیږي چې هغه احساس نه لري خو داسې خلک هم شته دی چې هغه احساس لري د غریب اولس دپاره د خپل قام دپاره او د دې وطن دپاره خوشحاله یم انشاءالله ډېر زر به درته مونږ د دیو د طرفه فری کیمپ هم لګو د میډیسن حوالې سره او زمونږ به کوشش دغه وي چې هر غریب ته ورسو او د هر غریب مرسته وکړو یو غزل به هم در سره شریک کړم چونکې مشران ناست دي غوښتنه دغه کوي چې غزل را سره شریک کوي نو غزل طرف ته راځو یو نوی غزل دی چې په ما پسې که تا جړه زاري نه کړه نو وایه په ما پسې که تا جړه زاري نه کړه نو وایه که ورانه مې دنیا ستا د زړګي نه کړه نو وایه په ما پسې که تا جړه زاري نه کړه نو وایه که ورانه مې دنیا ستا د زړګي نه کړه نو وایه سکروټې مې د خپو د لاندې بلې دي منمه سکروټې مې د خپو د لاندې بلې دي منمه په اور که مې ستا ټوله زندګي نه کړه نو وایه زما د زړه ټوټې دي په ارزانه بیه ورکړې زما د زړه ټوټې دي په ارزانه بیه ورکړې قصه که مې ستا ختمه په مرګي نه کړه نو وایه او زما په زیان خوشحاله د خیال په ټال زنګېږې زما په زیان خوشحاله د خیال په ټال زنګېږې که خپل ژوند مې سندره د سپرلي نه کړه نو وایه او مقصد چې اخلاص چې قسم وکړي دا مې ومنه په غم کې اخلاص چې قسم وکړي دا مې ومنه په غم کې که تا ته مې ستا ټول مازیګري نه کړه نو وایه ډېره مننه حمزه خوشحاله اوسئ سید بلال صاحب ته ځو چې د روریان سی او دی نو هغوی د دغې زما د اکټیویټي د دې په هکله باندې څه ویل او څه ویل غواړي او د خپل چې کوم دغه اکټیویټي کوي خپل چې دغه یو انډسټري ده دې حوالې سره څه ویل غواړي نو هغوی ته به ځو ټیک شو ډېره ډېره مهرباني اسما اخلاص ستا د راتګ او ستا د دې خوا موږ له د ټیم راکولو ډېره شکریا او زه د حمزه هم شکریا ادا کوم چې هغه موږ سره په دې دا کې ملګری دی دغه دی ماشاءالله تاسو دا کوم چې شاعري کوئ دا کوئ دا خو ډېر غټ خدمت هم دی او د خپل د پښتو ژبې دغه هم دی پهچان هم دی او دې کې خو ماشاءالله په دې پښتو دا کې ډېر غټ غټ شاعران تیر شوي دي ډېر غټ دغه تیر شوي دا خو تاسو ډېر غټ اکټیویټي کوئ نو زه ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو راغلې او تاسو دا کوم چې د سوشل اکټیویټیز کوئ د فری کیمپینګ حوالې سره نو دا هم د ستاسو زه ډېر اپریشیټ کوم ماشاءالله تاسو لکه خپل د ایجوکیشن سره سره تاسو داسې قسم اکټیویټیز هم تاسو کوئ نو دا ډېر غټ کار دی او خاص کر بیا د زنانه دپاره چې هغه داسې اکټیویټیز کوي او روزي ځکه زموږ په دې معاشره کې خو ډېر زیات تکلیفات دي زنانو ته دغه ته نو دغه لحاظ سره هم تاسو اپریشیټ کوم چې تاسو دا کوم اکټیویټیز کوئ او هغې حوالې سره انشاءالله روریان فارماسوټیکل هر ځای کې ستاسو ملګری دی چې کوم ځای کې هم تاسو فری کیمپینګ کوئ څه قسم تاسو ته د میډیسن څونه ضرورتونه نو داسې څه هیلپ انشاءالله کیدی شي به تاسو سره انشاءالله روریان فارماسوټیکل هر ځای کې کوي
پوره KPK کې کم ځای کې تاسو داسې اکټیویټیز کوئ نو زموږ ټیم به تاسو سره ملګري او کم ځای کې تاسو داسې فری کیمپینګ کوئ انشاءالله تاسو سره به روریان فارماسیوټیکل پای کې انشاءالله ملګري مطلب او ستاسو چې څه مخکې کوم اوس پلانینګز دی کوم دغه دی نو د فری کیمپینګ حوالې سره څه تاسو چې کوم د یتیمانانو حوالې سره څه دغه دی نو انشاءالله کې پوره تاسو سره به دې شریکي مطلب جی شکریہ مهرباني ډېره جی بسم الله الرحمن الرحیم زه سټارټ د خپلو یو څو شعرونو نه علمه وایي ته چې ماته دا په مړو سترګو کتل کړې زه به څه پاتې شم روغ چې ته ویشتل کړې او د بلبل په څېر زهیره په خاخ ناست یم ته په غشو د بڼو ما غورځول کړې او زړه مې کلک هسې په توپو نه نړېږي خو ته د سترګو په ګولو یې نړول کړې او زه به نه پرېوځم رنځ باندې ټول عمر اسما زه به نه پرېوځم رنځ باندې ټول عمر په وخت کې چې خندا ماله ساتل کړې وایي زه به نه پرېوځم رنځ باندې ټول عمر په وخت کې چې خندا ماله ساتل کړې نو زه قاسم ملنګ به څنګه آرام وکړم چې د تلو سره د غم اورونه بل کړي ها دا علیشان مجبور یو څو اشعار دي ما د دې په وړاندې اوس پیش کړل او هغه دې حوالې سره دي چې اسماء اخلاص ته ډېر ټایم د ادب حوالې سره نه میلاویږي لږ زیات تر په سوشل ویلفیر او دې کې انوالو ده نو هغه زه ریپیټ کوم د دې دپاره چې وایي ته خو وایې د دوزخ سپی دی خو زه وایم نه د جنت ګل دی او د رحمان بابا چې ویلي نو ولې دی جوړې پاګل دی نو وایي شیخ رنګ دی د مالټې دی خو ستا مغز د ګلګل دی شیخ رنګ دی د مالټې دی خو ستا مغز د ګلګل دی او په ادب چې نه پوهېږي هغه خوش ملولا دی د شاعر مقام که ګورې نو دا شاګرد د پاک الله دی نو د دې ډېر زیاته شکریه ادا کوو نن سبا دې وخت کې داسې خلک ډېر زیات کم دي چې د خپلو مصروفیاتو نه زیات ټیم وباسي او د بل دک او درد احساس وسري او په هغې کې شرکت وکړي نو زما په خیال د دې نه بل غټ خدمت نشي کېدی چې د بل نورو خلکو د دردونو مداوه کوي او اسما او د هغې ملګري ټیم هغه هم دغه سلسله کې نن دلته روریان فارماسیوټیکل ته راغلي دي دلته تشریف فرما دي او همدغه دک درد دپاره دي یو ځای بل ځای هر ځای کې د دې خدمات دي ګرځي او د ډونیشن حوالې سره د دې خپل یو سیټ اپ دی یو سیستم دی روان دی NGOs په شکل کې د خلکو د خدمت دپاره نو موږ د دې سره دې ته دا یقین دهاني کوو چې په دې خدماتو کې به تاسو سره موږ هر ځای انشاءالله ولاړ یو او څه قسم خدمات چې هغه موږ کوو که خیري څومره ډونیشن چې هغه موږ پرووایډ کوو تاسو ته او په دې خدماتو کې موږ ستاسو سره ملګري یو ډېره مننه کوو ډېره شکریه ادا کوو ستاسو د راتلو چې دلته م ټایم وویسته په دې مصروفیات دور کې ډېره مننه سر ستاسو ډېر زیات شکریه ادا کوم خوشحاله راته اوسئ ژوندي راته اوسئ ستاسو د نیکو جذبو ډېر زیات قدر کوم ویل کېږي که فرض که تاسو جنت غواړئ نو د هغې دپاره تاسو عبادت وکئ او که فرض که تاسو الله ته رسېدل غواړئ د هغې دپاره د انسان سره ودرېږئ او د هغوی قدر وکئ یعنې خدمت نو په کار دی چې مونږ خدمت وکړو راځو یو غزل طرف ته د وړوکي بحر غزل دی چې مازدیګر شي او ښکته نور شي چې مازدیګر شي او ښکته نور شي قسم دی ګوره زړه مې پر هر شي چې مازدیګر شي او ښکته نور شي قسم دی ګوره زړه مې پر هر شي څوک وي په غم کې پچا اختر شي څوک وي په غم کې پچا اختر شي چې را په یاد شي غوس مې زیګر شي چې را په یاد شي غوس مې زیګر شي دعا د مور وي بچې افسر شي صفت د یار مې په لر او بر شي غزل چې ستا وي سم بختور شي غزل چې ستا وي سم بختور شي ستا انتظار کې ستړی نظر شي ستا انتظار کې ستړی نظر شي اخلاص پتا مې اکثر لشر شي ډېرې زیاته مننه د حمزه او د حمزه دغه چینل نه تاسو ته مخاطب یو کوی شئ چې دغه چینل ته دوام ورکړئ کوی شئ چې دغه چینل تاسو خوښ کړئ د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ او نیکسټ به انشاءالله دې نه ښه ویډیوز راځي کوی شئ چې تاسو د نیکسټ ویډیو دپاره دغه چینل خوښ کړئ او د خپلو ملګرو سره شیر کړئ ډېره مننه
ډیره زیاته مننه کوو د اسما د بلال صاحب د قاسم صاحب چې څومره هم راغلي ډیره زیاته مننه کوو اسما بیا دا یقین دهاني کوو چې دغه سپورټ دغه مرسته ورسره همیشه لپاره وي او دغه افسر افغان صاحب دغه یو څو شعرونه دا زه همیشه لپاره وایم او دا د اسما ته ډالۍ وي چې یو خو زوروره ده او سمه جنګ ببره ده یو خو زوروره ده او سمه جنګ ببره ده او تور کمیس چینار ونه دا جوړې د بره ده دلته چې مکتب ته ځي پیغله څومره نره ده موله امن خو کونتره ده دا خواره خان کره نوکره ده دې مور نه بچی روکتې دا مور چې یو تره ده او دا جینۍ ټپه وایي ما نه معتبره ده دا چې په کړس کړس خاندي دا زما د سره ده او زه په نوم افسر یم او هغه پوره افسره ده بس په دې ځای به دا ناڅاپي ختمه شي سر جي نو د ټولو ډېره زیاته مننه تھینک یو سو مچ د الله په امان